حکمت د شپږو هغو کسانو په اړه دی چې تل په خفګان او پریشانۍ کې وي. د دوی حالت په لاندې ډول بیانوو. کینهکښ او حقود انسان هغه څوک چې په زړه کې د نورو لپاره کینه او دښمني ساتي. کینه یې زړه خوړلی وي نو هیڅکله خوشحاله ژوند نشي لرلی. حسود هغه څوک چې د نورو په نیکمرغۍ او بریالیتوب کې ځان دردمن احساسوي او غواړي چې د هغوی نعمتونه له منځه لاړ شي. حسد یې تل په اندېښنه کې اچوي. هغه فقیر چې تازه شتمن شوی وي، داسې څوک چې د فقر له حالته تازه شتمنۍ ته رسېدلی وي خو لا هم د خپل د تیر ژوند د سختیو په یاد کې ډوب وي او ویره لري چې بیرته به فقیر شي. شتمن چې د فقر ویره لري، داسې شتمن چې د خپلې شتمنۍ سره سره د فقر او مالي ستونزو ویره ورسره وي. دغه ویره یې د سکون احساس له منځه وړي. هغه څوک چې د لوړ مقام غوښتونکی وي خو استعداد یې ورته نه رسیږي. داسې څوک چې د یوې لوړې درجې یا مقام غوښتونکی وي خو د هغه ظرفیت او وړتیا ونه لري. د دې ناکامۍ احساس یې تل په خفګان اخته کوي. هغه څوک چې د ادب او فضیلت په مجلس کې وي خو په خپله له دوی څخه نه وي. داسې څوک چې د علم، ادب او فضیلت لرونکو خلکو په منځ کې کینی خو خپله په دې ځانګړتیاو کې شریک نه وي. دا حالت د شرم او ځان ټیټ ګڼلو احساس رامنځته کوي. دا حکمت موږ ته دا درس راکوي چې د زړه صفا کول، د حسد او کینې پرېښودل، د خپل ظرفیت منل او د قناعت غوره کول انسان له خفګانه ژغوري.